سلامونه او خیچارې د دریس خپرونې ته ښه راغلاست. زه سید یم علیمي یم. د مقاومت جبهې د قومندان نصیبې قوای مرکز د وژل کېدو رازونه څه دي؟ جبهاتو لخوا جنګونه پیل شوي دي. آیا اوس هم په افغانستان کې د روغې جوړې لپاره لارې شته او که نه؟ طالبان باید څه وکړي؟ په دې خپرونه کې پر دغو ټولو موضوعاتو باندې بحث لرو. موږ سره په پروګرام کې درې درانه میلمانه دي، قانع صاحب، انوري صاحب او شیرزی صاحب، چې درې واړو سره پروګرام ته دوام ورکوو. تاسو ته بیا هم ښه راغلاست وایم. په سر کې که شیرزی صاحب تاسو د وروستیو تحولاتو په رابطه او په خاص ډول د مقاومت جبهې د قومندان نصیبې قوای مرکز د وژل کېدو په رابطه خپل نظر ووایي چې اصلي رازونه څه دي، څه ډول ووژل شو؟ ټولو میلمانه ته سلامونه وړاندې کوم او تاسو لیدونکو ته او افغانستان ټول ملت ته سلامونه زما لخوا ومنئ. ګورئ، زه خو اصلا یو خبرې په سر کې ووایم چې زه اصل کې پښتون نه یم، د کابل یم، تاجک یم، خو مورنۍ ژبه لکه پښتو مې زده ده، فارسي یم، په دواړو ژبو زه خبرې کولی شم او بې تعصب او حقیقت خبرې کوم. دا یو بلکل ښکاره خبره وه چې نصیب قوای مرکز څوک د دې مخکنی حجره څه وو او دا چې جبهې مقاومت په 15 کاله چې وکړله، دا ټول ملت ته معلومه ده، دغه پنجشیر ته معلومه ده، مخالف او موافق ډلې دواړو خواته معلومه ده. واصل خبره دا ده، دا 15 کاله چې دا مقاومت جبهه ایجاد شو، په 15 کاله کې ما هر کله ویلې ده دوی بس دغه فیسبوکي فعالیتونو کې بوخت او په فیسبوکي فعالیتونو کې نصیب قوای مرکز بلکل یو معاصر شخص و دغه مقاومت په نوم جبهې ته، چې کنه نو دوی سره دو نور هم ملګري وو. په اول کې فهیم دشتي وو، ملک دره وو، خیرخوا وو، دا نور ډېر کسان وو. هغوی چې رښتینې وتلی وو، هغوی په اول وختونه کې هغوی شهید شو د منځ لار. اکمل امیري وو، دې باندې لاره جوړه شو او پاتې شو اسیب دوی سره په دغه فیسبوکونه جوړولو دپاره ارزښتمند او اسیب یو شجره درلودله جمهوریت په وخت کې. جمهوریت په وخت کې دا ډېره مشهوره ده په همغه قوای مرکز چې دام د دې عامله څوک و چې اسیب قوای مرکز اسیب جوړ کړه، دا امرالله صالح و. خپل ګټو دپاره، خپل منافع دپاره یو استخباراتي پلان ورته ورکړه او چې خپل اسیب یهودیګان شته په سوشل میډیا کې وایي چې ما ته 6 کسانو وظیفه یې ورکړه چې دغه 6 کسانو وژنه. دغه استعمال کړه دغه امرالله صالح اول دغه وسیب ته یو بدماش ورنه جوړ کړه امرالله صالح. وروسته د دې چې د امرالله صالح هغه مقاصد لاسته راغی، بیا اسیب نیولو ته د خپل څخه چې اسیب ونیسي، اسیب وتښتېد لار پنجشیر ته او هغه وخت چې امرالله صالح دې ته موقع برابره کړه، دا هر ظلم چې وشو په قوای مرکز او په ټول کابل ښار کې خلکو باندې کوله. حمایت چا کوله؟ حمایت یې امرالله صالح. هغه امرالله صالح یو خبره ده وایي چې سر یې چت کړ ما ته راوله، بیا څوک د چا پروا مه کوه. امرالله صالح داسې کارونه یې وکړه په خپل موقفونه د استفادې سره. اسیب قوای مرکز مجبور شو وتښتېد لار پنجشیر. راغی طالبان. یو وخت خو امرالله صالح دې نه ګټه واخیستله، بیا چې طالبان راغی دې وخت بیا همدغه پنجشیر نه احمد مسعود دې نه ګټه واخیستله په فیسبوکونو جوړولو دپاره. هغه زموږ یو غل سره د جوال دان خوله یې ونیسه، هماغه کار یې وشو. دا یې استعماله کړه دویم ځل احمد مسعود. که احمد مسعود او د دې ډلې د دې ماماګان د نصیب قوای مرکز استعمال کړی نه وای، دا یو موقع و چې نصیب قوای. تاسو ویل چې په مجازي صفحاتو کې ترې ګټه اخیستل کېده، نو که په مجازي صفحاتو کې ترې ګټه اخیستل کېده نو په سالنګونو کې څه کول؟ که دغه معلومات وړاندې کړي. زه راځم اوس همدغه خبر ته راځم. دا 15 کاله خو دا کارونه یې وکړل. هغه موقع چې د دې اصلاح باعث کېده، دا موقع د دې د لاسه لار دغه آخر وختونه کې چې دوی بیا پاکستان سره لیکن نیولې ده او چترال کمپ هلته په ګرم چشمه کې چترال کمپ ده چې د احمد مسعود ماما هلته ډېر فعالیتونه کې دوی راغلی و پاکستان او دوی 3 ورځې مخکې دې چې ووژل شي دا چترال نه دې غاړې ته راغلی و او سربیره په دې کوم اطلاعات چې زه لرم په کوم وخت چې دې برنامه جوړ شو چې دا راشي افغانستان ته او چترال ته، دې نه مخکې طارق محمدي چې د احمد مسعود
سلاکار ده او ټول سواکمن ده د اسیب قوای مرکز او د طارق محمدي چې د احمد مسعود ماما دوالو منځ کې جګړه شوې وه. دا جګړه په یو کینه بدل شو. دا خپل اطلاعات ورکړي وو دننه اسیب قوای مرکز چې راځي دننه کېږي د چترال د لارې نه، اول بدخشان ته ځي، بیا راځي بغلان ته ځي، راځي بیا د دې نور ملګري چې د دننه افغانستان و، دوی ټول یو ځای کېږي 14 کسان. دا چې کوم وخت نه چې دننه کېږي د هماغه وخت نه د اسیب قوای مرکز تلیفون تر څارنې لاندې و. هر څه اورېدله دا ملګري چې یو ځای شو، دوی پروګرام لرله چې پرون ماښام اعلان د موجودیت وکړي. دې نه مخکې چې اعلان د موجودیت وکړي د دې ګروپ چې مکمل شوی ده، طالبان 2-3 ځایونه کې ورته کمین نیولی و، دا یې په کمین کې ویشتی ده. و سربیره تاسو فکر وکړئ چې څرنګه چې احمد مسعود دې نه 15 کاله ګټه واخیستله د دې د نوم. شیرزی صاحب په دغو معلوماتو باندې تاسو څومره تاسو باور لرئ؟ دغه معلومات چې تاسو لرئ، ځکه چې تاسو هم د افغانستان نه بهر یې، څو فیصده به ستاسو معلومات دقیق وي ستاسو په نظر؟ ګورئ د افغانستان خلکو خبر ده، کوم کسان چې ما پیژني دې باندې خبر ده چې زما ډیره منابع ما استخبارات هم کې کار کړی ده، دغه جبهه احمد مسعود کې هم د زما منابع ده، تاجکستان کې هم د چترال هغه وخت چې اول ځلې نظامیان راغی، هغه وخت ما دغه چترال نه نظامیان شپږ اتیا کسانو هغه سره مې اړیکې ونیول، هغې وتښتېد چې د برایسایډ د غصه باعث وګرځېد ما باندې چې د سیج راته جوړه کړه. دغه امکانات، دغه اطلاعات، دغه موثق منابع زه لرم، دې باندې ډېره زما. شیرزی صاحب ستاسو معلومات زیات دي، دغه معلوماتو باندې انشاءالله بیا په خپرونه کې بحث کوو، د نورو مېلمنو نظریات به واخلو، بیرته تاسو ته راګرځم. لنډه خبره پاتې دا اسیب چې راځي دننه کېږي، اسیب پروګرام درلوده دغه کار وکړي او وګورئ اسیب په 15 کالو د احمد مسعود حمایت یې وکړله، دې ته ګټور او د احمد مسعود پیام واورئ. احمد مسعود یوازې د اسیب قوای مرکز نوم اخلي، هغه اسیب قوای مرکز چې ډیره سجره لري او ټول دنیا پوهېږي او افغانستان خلک د دې په کړنه خبره ده. او اسیب سره 2 کسان نور هم وژل شوي ده، یو یې عتیق نومیږي، یو یې رومل پنشي. احمد مسعود په خپل پیام یو د دوی رهبران، د دوی مشران په یو پیام کې که د دوی سخنګوی ده هغه خنجاني یو ځلې د رومال او عتیق نوم نه یادوي. ولې؟ د اسیب وینه او د رومال او عتیق وینه څه توپیر لري؟ او دا چې 9 کسان زندان شوي ده، دوی گرفتار شوي ده، د هغوی سرنوشت څه کېږي د هغوی په اړه خبرې نه کوي. ولې؟ دا ولې دوی دوه رنګه سلوک کوي خپل شهیدانو سره، خپل وژل شوي کسانو سره، خپل افرادو سره، په دې چې اسیب دوی ته ډېر ګټور و. اوس هم غواړي یوازې د اسیب د نوم نه دوی ګټه واخلي او زه فکر کوم دا ډېره ناروا ده. که زما تاجک هم ده د دې کارونه دغسې باعث کېږي چې نور ځوانان د دوی په دام کې راشي. په دې خاطر زه د دوی د کړنې مخالف یم او خلکو ته وایم چې اعتماد ونه کوي. دوی خپل ګټو دپاره کار کوي، نه کوم جبهه ده، نه کوم مقاومت ده، دوی خپل جیبونو ته ګوري او بس. او یوازنۍ لاره اوس پاکستان ده، دوی ته آخري کس اسیب و. اسیب چې ختم شي یو څو کسان په فیسبوک لري، نور جبهې مقاومت بالکل ختم. انوري صاحب ستاسو نظر په دې رابطه څه دی؟ د جبهاتو په رابطه، په خاص ډول د مقاومت د جبهې په رابطه او د اسیب قوای مرکز د وژل کېدو په رابطه؟ بسیار خوب، با سلام خدمت شما و بینندگان محترم شما و مهمانان که در برنامه هستند. انشاءالله خوب باشین، بخیر باشین. در قدم اول شهادت حسیب پنجشیری را خدمت همه ملت افغانستان تسلیت میگم. خدا روش شاد داشته باشه و بهشت برین جایش باشه. و در قدم بعدی ببینید ما در افغانستان فعلا مشکلات فراوانی را داریم. مشکلات فراوانی از جمله اقتصاد، از جمله فقر و بیچارگی، از جمله مسائل مذهبی که دامن زده میشه و از جمله کارهای مسائل ارتباط به بحث خانم های افغانستان و به عدالتی های دیگه ای که فعلا در افغانستان جریان داره. اگر مشکلی وجود نداشته باشه یا به اصطلاح بی‌عدالتی نباشه، سهم ندادن همه اقوام، گروه ها، احزاب و قضاهای دیگه ای که در افغانستان قبلا بود او نباشه، پس چرا مردم افغانستان مهاجر است
چرا آواره است، چرا در هر کشور سرگردان است و چرا یک ترسی نسبت به حکومت فعلی در افغانستان وجود داره برای مردم افغانستان. در یک جامعه‌ای که اگر عدالت بوده باشه، همه مردم خود در اونجا ببینه و کرامت انسانی در اونجا وجود داشته باشه، پس چرا این حالت به وجود بیاید؟ به مو اساس است که مردم افغانستان فعلا شما ببینید، حالا ما افغانستان هم میخوایم ببریم به چند صد سال پیش یا 100 سال پیش، ولی خب این وضعیت نیست. حال مردم همه هوشیار شده، مردم همه آگاه شده. تو نیست که مردم هیچ چیز نفهمه و ما هر کار را به عنوان یک حکومت کسی که قرار میگیره هر کار را انجام بده. در ارتباط با جبهات و وضعیت نظامی، اپوزیسیون های نظامی که در افغانستان است، خب ببینید شما روز به روز به جبهات افزوده میشه و عملیات ها هم فراوان میشه. به مو اساس مردم افغانستان یک واجبه به خود میدانه که حداقل در خاک خود بتونه زندگی بکنه. به این معنا نیست که یک گروه حاکم شوه و حتی اونا در قسمت از لحاظ قومی اگر بخوای حساب بکنیم ما و شما امو پشتون حتی سهم نمیته در حکومت در وضعیت کشور، چی برسه به تاجک و اصطلاح هزاره و ازبک و یا اقوام دیگه مثل سادات و قضاهای دیگه که وجود داره در افغانستان یا هر قشری که وجود داره در افغانستان. به مو اساس است پس فعلا عدالت در اونجا وجود نداره. حاکمیت فقط به گروه خود فکر میکنه، به مسائل حزبی و یا همون تحریک طالبان که بود فکر میکنه و هیچ کسی دیگه در افغانستان جایگاه نداره. و ما مبارزات حسیب پنجشیری را بسیار خوب میدانیم. ببینید شما 5 سالی آدم در کوه، در دشت، در بیابان سپری کرد و در مقابل پاسداری از حفظ ارزش‌های و حفظ حقوق و عدالت در افغانستان مبارزه کرد. اگر اونطور نباشه پس چی میکردی آدم در اونجا؟ و باز این رسانه‌های مختلف که فعلا پابند به اصول طالب ها هست اعلان کردن که هیچ چیزی وجود نداره، هیچ مقاومتی وجود نداره، هیچ فردی در افغانستان نیست، هیچ گروهی نیست. پس حالا حسیب قوای مشهور به قوای مرکز حسیب پنجشیری شهید، این چطور در افغانستان و در سالنگ شهید میشه؟ و او را خب طبعا میفهمیم که شاید در ارتباط از استخبارات بسیار قوی کار کرده باشه و شاید هم امکان داره کسایی از دور و برش به یک نحوی راپور داده باشه که شهادت اینا خوب پیوست. و همون اساس است پس ما اگر در یک جامعه که عدالت باشه دیگه نیاز نیست همچون یک قضاهای صورت بگیره. حال طالب خب باید بپذیره که افغانستان متعلق به همه مردم افغانستان است، نه تنها به یک حزب یا گروه یا قشر خاص و یا یک حکومت خاص. افغانستان در تاریخ خود از اقوام مختلف تشکیل شده. آیا اینا رو میتونیم این کار بکنیم؟ اگر به پیشانه‌ای باشه که خب بالاخره فعلا در بازوی حکومت امارت هست کسایی مثل به اصطلاح هزاره یا تاجک یا ازبک، اینا خب اونا هم از همون گروه طالبا بودن، از همون ارتباطی های طالبا بودن، قبلا روابط داشتن، قبلا بودن و یا ای که عضو همون تحریکشان بوده بالاخره پشت صحنه یا روی صحنه. به او اساس پس مشکلات فراوانی در افغانستان فعلا جریان داره. ډیره مننه انوري صاحب. قانع صاحب ستاسو نظر په دې رابطه څه دی؟ د جبهاتو په رابطه چې جبهات بیلابیل جبهات دي، یووالی نه لري، د حسیب قوای مرکز په رابطه څه چې شیرجي صاحب وویل، څه چې انوري صاحب وویل، ستاسو نظریات څه دي؟ ګورئ واقعا د افغانستان اوسنی حالت مطلوب حالت نه دی او موږ د یو مطلوب حالت نشو ویلی پرته له دې چې جبهات وجود لري کې نه لري. هغه جبهات چې تر اوسه پورې دي په سیاسي بازار کې استفاده ځینې کوي، خرید و فروش وړاندې کوي، هغه جبهات خو همغسې لکه شیرزي صاحب چې وویل تر یوې اندازې پورې د سوشل میډیا یا په اصطلاح د اجتماعي رسنیو جبهات دي څه ډېر جوړ شوي دي او ډېر نسته او اکثره وخت د دې په حصه کې دا فکر کېږي چې دا په همغه پروپاګنډي او هغه میډیا غالبغال پورې مربوط جبهات دي. اما په داخل د افغانستان کې اختناق شته، په داخل د افغانستان کې د دې نارضایتي په حد اکثر موجوده ده، حد اعظم سره خلک ناراضه دي. واقعا د دې امکان شته. دغه دا وایي چې مقاومتونو نارې وایي یا وایي چې مقاومت کردیم و پلان و پلان و پلان. یو ورځ به داسې راغلی چې دا خلک به واقعا
هغه حقیقي مقاومت خواته ورځي. هلته بیا کورنۍ جګړه شروع کېږي او دا کورنۍ جګړه د افغانستان لپاره زهر قاتل ده. موږ غواړو چې اوسني حاکمان که واقعا دوی افغانان وي، له افغاني مور او پلار څخه زېږېدلي وي او په افغانستان یې زړه خوږېږي، افغانستان دې له کورنۍ جګړې راوګرځوي. اما که کورنۍ جګړه به زه درته وایم چې دا به په پنجشیر کې واقعا جوړه نه سي، دا کورنۍ جګړې اور به په اندراب کې بل نه سي، د دې کورنۍ جګړې اور به په مزار کې بل نه شي، خو په کندهار کې حتمن بلیدونکی دی، په هلمند کې حتمن بلیدونکی دی، په زابل کې حتمن بلیدونکی دی، په نیمروز کې حتمن د دې جګړې اور بلیدونکی تر دې اندازې پورې چې یعنې د خلکو هغه پوزه هم نه پرېږدي چې ساه زنده وباسي، د خلکو خوله خو یې ورباندې تړلې ده، پر دې سپنګو یې هم فلټر ورته لګولی دی، ساه به نه باسي. تر دې اندازې پورې اختناق، تر دې اندازې پورې ظلم، تر دې اندازې پورې استبداد، تر دې اندازې پورې بده کړنه له خلکو سره فقط یو 4-5 شپېته زره نفر ملایان دي. د دین باندې د دوی کار ده، په واده د دوی کار ده، په لاره تګ د دوی کار ده. 1 روپۍ خدمات د ولس ته نشي وړاندې کولی. هرې شبخانې ته چې ورسې صحي خدمات ته به په پیسو اخلي. هېڅ امکان نه لري چې تا ته دولت خدمات درته درکړي. په نورو عرصو کې سره میاشتې که یو څوک له لوږې هم مري، 1 ګونۍ وړه دی د خلکو تر کورونو پورې نشي ورسولی. ولې د ولس اړونه زبېښي، د ولس پوستکی ځینې کاږي، پر رخشه باندې حتی د بوټو پر بارونو باندې مالیات لګوي. خلک کور ته زوځان راوړي، سیزې د خس راوړي، د خسو پر بار باندې مالیات لګېدلي دي. د کابل په ښار کې پر رخشو مالیات لګېدلي دي، د کابل په ښار کې پر جوالیانو مالیات لګېدلي دي، حتی د روزانې په منډیو کې پر هغه روزمزدورانو باندې دوی دغه مالیات اخلي. کوم څوک روزمزدوري پیدا کوي، یعنې 250 یا 300 روپۍ دوی 12 ساعته کار کوي یا 10 ساعته کار کوي، له یو دغه سره کار همغه څخه هم دوی مالیات اخلي په دغه نامه. نو دا حالت د دې وړ نه دی. که موږ ووایو چې مقاومت خلکو ولس لخوا نشته، یعنې بالکل د خلکو په زړونو کې عقدې کرکې چاغېږي، د خلکو نفرتونه. څرنګه چې تاسو له مشکلاتو څخه ویل، قانع صاحب، اوس که د اسیب قوه مرکز پر موضوع باندې راشو، چې د اسیب قوه مرکز اهلیت، شخصیت او مبارزه ستاسو په نظر څه ډول وه؟ بدبختانه زموږ د افغانستان لویه بدبختي دغه ده، د افغانستان لویه چې همیشه له جرمي بازار څخه اسیب قوای مرکز هم جرم ته کش په داخل د افغانستان جرم ته د جرم بازار ته راغی. یو کلیپ و، جرایم ورباندې کېدلو، تر شاید د ډېرو قوي سیاسیونو لاس و. له هغې جملې څخه ځینې خلک اعدام وسوه، د یو سیاستمدار نوم هم یاد سو، او همدغسې نور. له دې نه پخوا هم د رئیس په نامه باندې و، د حبیب طالب په نامه باندې و، نور دغسې جرایم پیشه خلک د سیاست په مارکیټ کې ولوبول سو، د سیاسي اغراضو لپاره استعمال سو. جرایم یا کرایمز پالیټکس ته ولوېدی او په هغه باندې پالیټکس وسو، سیاست ورباندې وسو. حسیب هم یو له هماغه کسانو څخه و چې د جرم بازار ته عرضه سو، بیا د جرم له بازار څخه راغی، تر دې پورې چې احمد مسعود د جهاد او مقاومت زونډی ورپورې ولګاو. خو ما هغه پېژندو، عاجزه سړی و او دغه په اول سر کې جرایم او مارکیټ ته لا نه و راغلی، دومره دغه یې نه درلود. وروسته بیا تقریبا هغه دغه اخیستلی بلیک میلر و، خلک یې بلیک کول او له خلکو څخه په اصطلاح خراج اخیستی، له خلکو څخه یې مالیه اخله، له خلکو څخه هغه د انګلیسي په اصطلاح باندې غنډه ټکس اخیستی، د بدماشي مالیات یې اخیستلو. او دا ټول جرایم د اسید داسې نه دي چې موږ ورباندې دعوا وکړو بالکل د افغانستان د جمهوریت په لویه څارنوالي کې د دې دوسیې شته، او دا دوسیې تقریبا 1 نه ده، 3 نه دي، 4 نه دي، 5 نه دي، 6 نه دي. او دغه سړی خو په یو وخت کې د دې لپاره د استفاده ځینې وسوله، د جهاد په بازار کې استفاده ځینې کېږي. نو افغانستان د نور خو دغه نشته. یعنې ما زه دا وایم چې که چېرته موږ سیاسیون یو سالم سیاست کولی، یا زموږ مجاهدینو یو سالم جهاد کولی، او دغه کرایمز او جهاد یې سره بیل کړي وای، جرایم او جهاد یې سره بیل کړي وای، دا جهادونه په دومره شرمونو باندې نه شرمېدل. دا جهادونه نه دي دغه خواته تللو، یا دا مقاومتونه نه دي دغه خواته تللو، د ناکامۍ خواته تللو، او نه دي ولس له یو داسې پراخ تنفر سره مخامخ کړلو لکه دا اوس چې مخامخ دي. چې هر څوک د مجاهد نوم اخلي او ټپ باندې وضعیت ته دا راځي چې ولا تورې دغه باتوخیل دی، او ولا دا خو دا کېږي د زرداد پاټک دی،
او ولا دا خو آس ګلوری د کندهار په دغه کې ولاړ دی، دا خو هغه مجاهد دی، هغه جهادي دغه یعنې فورا د خلکو ذهن ته دا یو شی تداعي کېږي چې بدماش، چکچور، راهزن دا خلک ولا رښتیا مجاهدین دي. ځکه داسې اوس ولو موږ ولیدل د زرداد پاټک تاسې ولیدل، تاسې به د شیري باتوخیل یو څوک ویل بدماشو همدغه دغوی کې شمالي کې ویل باتوخیل تر څه اندازې پورې جنایتونه او کرایمز یې ونه کولو. دغسې عبدالشریف یا په حساب باندې هزارګۍ دغه کېږي څه شی ورته وایي یو کوم هزاره قمندان و همغه تر دغه پورې راپیاس و دا خبره پورې جولای یې ورته ویل اسماعیل جولای او دا خلک سینې پرې کول. یعنې دا د مجاهدینو دغه کېږي دا خلک طبعا دا جهاد په کرایم دا جهاد په کرایم بدل سو دغه د کرایم په وجه باندې تر اوسه پورې لا د مجاهدینو دغه نوم بدنام ده او د دې ناکامي مستدل ده، د دې ناکامي توثیق شوې ده، د دغه جرایمو په وجه باندې دې باندې توثیق شوی ده او دې باندې تایید ټاپه لګېدلې ده. او دا ټاپه یو سړي نه ده، دا ملي ټاپه ده. تاجک هم نفرت ځینې کوي، ازبک هم نفرت ځینې کوي، هزاره هم نفرت ځینې کوي او پښتون هم نفرت ځینې کوي له داسې. شیرزای صاحب تاسو د قانع صاحب د انوري صاحب نظریات هم واورېدل، نور هغه رازونه چې تاسو سره دي د دې پیښې په رابطه که څه پاتې وي مهمې وي هغه وړاندې کړي، بیا به بحث دوام ورکړو. وګورئ دا خو بالکل یو ښکاره خبره ده چې طالبانو په دور کې یا طالبانو حکومت کې هم ډېره ستونزه ده. خلک تنګ ده، خاص دغه مکتبونه، ښوونځی او پوهنتونونه چې د نجونو په بند ده، دا ډېرې لویه ستونزه ده. دا د طالب نه پرته څوک په حکومت کې نشته، ستونزه ډېر دي. یو خوا دا ستونزه ده د خلکو، او بل خوا دغه 15 کاله چې تیر شو، د 15 کال دغه دروغ او فریبکاري او معاملهګري د جبهات په نوم چې خلکو نه دوی ګټې واخیستله، د نظامیانو د احساساتو نه، د خلکو د اعتماد نه او د احمد مسعود د پلار د تخلص نه څنګه قدرتونه یا د ګاونډي استخباراتونه دوی استعمال کړه او ګټې یې واخیستله او دوی هم خپل جیبونو ته یې وکتله او د خلکو په سرنوشت دا چې د جبهې مقاومت په نوم، د ازادي په نوم، د روند صف په نوم څومره خلک ځوانان د دغه تاجک ځوانان پنجشیریان څومره ووژل شو، څومره په زندانونه لاړ. دا یو بله ستونزه، دا یو بله فریبکاري ده، یو بله خیانت ده چې یو خوا که د طالب ستونزه ده، بل خوا د دوی فریبکاري چې دوی کې زه بالکل د دوی د منځ نه خبر یم. دا قانع صاحب او انوري صاحب ما وپېژني خبري یا نور شیرزای صاحب اوس که په خاص ډول دغه د سیب قوای مرکز د پیښې ته راشو، په سوشل میډیا کې په رسنیو کې دوه ډول نظریات دي، ځینې وایي چې اتل و، ځینې وایي نه خاین و، مجرم و. په دې رابطه کې خپل نظر ووایي. ګورئ دا خو احمد مسعود خپل هم پوهېږي چې اسیب قوای مرکز څوک و. یوازې دغه بالکل کلیپونه شته چې بچه بازي یې کوله، خلکو نه تهدیدونه یې کوله، کلشینکوف په لاس، د دې دوسیهګانې شته په سرانولۍ کې. یو غل او د غلا په خاطر او د دغه باجګري په خاطر دا جمهوریت وخت کې د دستګیري د ویرې نه تښتېدلو پنجشیر، دا بالکل ښکاره احمد پوهېږي، امرالله صالح پوهېږي، دغه عبدالله خنجاني چې پرون شپه بیانیې ورکړله چې زمونږ یو بهادر قومندان، یو غیرتمند قومندان، یو پیاوړی قومندان، قهرمان اسیب قوای مرکز. خب قهرمان څه معنی؟ یا احمد مسعود خپله وایي زمونږ قهرمان اسیب جان ده. خب یو خوا خو خلک تا پلار ته هم قهرمان وایي، که ته یو غل ته هم قهرمان وایي، ته خو خپل پلار ته هم سپکوی کوې، ته خو خپل پلار ته توهین کوې چې خلک تا پلار ته هم قهرمان وایي او ته بیا یو غل ته هم قهرمان وایي او د ده په غلا په هر څه هم پوهېږي. او عبدالله خنجاني په جمهوریت دور کې موین پاتې شوی و. همغه حکومت د اسیب قوای مرکز د گرفتاري برنامې درلودله. خب ته همغه حکومت کې موین وي، اوس راغلی د خپل منفعت په خاطر ته چاپلوسي کوي یو غل ته، او دا غل چا غل جوړ کړه؟ خو دغه احمد او امرالله صالح جوړ کړه. دې بحثیب سره ډېره لویه ظلم دغه پنجشیریان یې وکړه، خپله امرالله صالح او احمد مسعود وکړه دې باندې، د دې کورنۍ ته ونه لیدله، د دې ماشومانو ته ونه لیدله. او بله خبره، مهمه خبره، دا 15 کاله کې اسیب قوای مرکز یا احمد ډلې دوی نمایشي کارونه یې کول. اوس دغه وروسته چې
یاسین زیا هم تللی ده اسلام آباد نه پیسې اخلي او څه کارونه راغی یو څه بیلانونه وکړه موږ دا وکړه هغه وکړه او بل خو هغه سپاهیانه میهن په نوم یو بل جبهه پیدا شو قیوم ملک هغه څه کار وکړه احمد مسعود دل هم سوچ وکړه چې موږ یو کار خو وکړو اوس وارده خود نور څوک نه لري دغه یوازې هم دغه اسیب درلودل چې نور کسان ووژل شو لا درسته به اعتماد دی باندې اسیب قوای مرکز د راغی چترال او چترال نه دی خو راغی او اسیب قوای مرکز خپل دلې چې جمهوریت وخت او غیر ټول کړه نو احمد مسعود سره څوک نشته احمد مسعود غنی فکر وکړ چې یاسین زیا او جابر هغه سپاهیانه میهن غوندي مونږ هم یو کار وکړو او خبر نه چې د دې ماما چې د سره جګړه کړي وو دا راپور ورکړي او لارې جوړ کړي اسیبم د منزلات دا دوی کینه ده ذات البینی کینهګانې دي او همدغه بې اعتمادي د دوی په منځ کې ده چې دوی خپل یوازې جیب ته ګوري دوی زه بالکل دوی د منځ نه خبر یم دوی نه پنجشیر ته وفادار ده دوی نه تاجک ته وفادار ده دوی نه مبارزه کوي دوی هغه احمدشاه مسعود تخلص ته وفادار خلک نه په دې چې همدغه خلک و چې احمدشاه مسعود یې ووژل همدغه خلک و چې پنجشیر نه وتښتېدل همدغه خلک و بالکل د احمد مسعود پیام ما سره شته هغه واله وختونه چې طالبان راغی احمد مسعود زه هندوستان کې وم زه ښکاره د ځینې وایم زه ویره نه لرم نه د هندوستان جاسوس یم نه د بل چا حق وایم د خدای زما ملاتړ کوي زما ما ساتي احمد مسعود ما ته پیام وکړ شیزه سپټین کې انډیانو ته وایه چې پاکستانیان راغلي د پنجشیر ما سره کړې ده تیارې ولیږي د اطراف د پنجشیر بمبارد کړي خو هغه وخت پیزمي دغه هغه وخت پاکستان بد و اوس چې پاکستان سکلداري ورکوي اوس پاکستان ښه شوی ده انوري صاحب اوس باید څه وشي جبهات راغلي دي د جنگ لپاره په ځینو برخو کې مشکلات رامنځته شوي دي طالبان باید څه وکړي اوس هم د دې لپاره وخت شته چې خبرې وشي او مشکلات حل شي او کنه ببینین طالبان باید همه مردم افغانستان جایگاهش مشخص کنه حقش ایجاد بکنه و همه را بپذیره نمیتونه طالب به تنهایی حکومت بکنه نه حکومتش پیش میره حالا که ما بیاییم اینجا بحث بکنیم ما طرفداری خاصی داشته باشیم نداریم از کسی ولی ما باید یک حقی را بپذیریم یا یک گپی را یا یک حقیقتی که وجود داره بپذیریم طالب کی را حق داده کدام مردم افغانستانه کدام قوم افغانستانه کدام قشر افغانستانه ببینید شما در افغانستان مسائل مذهبی اصلا دامن زده نمیشد در 20 سال گذشته یا 20 چند سال گذشته حداقل ولی فی الحال به تمام معنا به مسائل مذهبی در افغانستان دست زده میشه فقط همون چیزی که مثلا طالب میگه باید همون بوده باشه نه کسی دیگه از خود فکر داره نه شریعت داره و نه بحث‌های دیگه خود داره فقط چیزی که طالب میگه باید همون باشه این خو امکان نداره ما باید را بپذیریم که تمام سیستم های حکومت داری فی الحال که مثلا اگر با زور باشه با ظلم باشه با استبداد باشه آخر خوب نداره و بخوای نخوای مردم به سطوح میره و فعلا مردم به سطوح آمده خب مردم باید حکومت خود انتخاب کنه مردم باید بخواه که کسی در یک کشور حاکم باشه نه که تنها به زور استخبارات ها به زور کشورهای مختلف هر گروهی بیاید افغانستان حاکم شوه چند سال حکومت بکنه بعدش باز بره مردم به حال خود رها شوه کشور و ایران شوه حال خوب است که این دفعه کشور و ایران نشد خب اینا خب با کمک امریکا که در داخل افغانستان داخل شدن تانستن که به یک نحوه به آرامی حکومت تسلیم بگیرن در غیر از او اگر با زور و با جبر و یا با مقاومت مردم اینا به اصطلاح مواجه می شدن به این ترتیب نمی بود همیره پس به این حالتی که اینا میگن نیست در افغانستان بسیار بی‌عدالتی است اینا باید بپذیریم این کار نکنیم همه ما و میپذیریم من میفهم اکثرا اینا میپذیرن ولی خب راه حلش مشخص است از اراده مردم ترس نباشه مردم اقوام اقشار مختلف شامل حکومت شود حق خود داشته باشه جایگاه خود داشته باشه حداقل در کشور خود بتونه زندگی بکنه کسایی هم که دعوت میشه یا ما هم دعوت کردن ولی ما خب به اساس از این که فعلا در افغانستان مثلا یک انسان یا یک سیاسی یا شخص سیاسی یا به اصطلاح یک کسایی که در مسائل دیگه هستن یا تخصصای دیگه دارن برن در افغانستان چیکار بکنن یعنی بشینن در خانه های خود فقط ببینن همه چیزه اگر یک کسی که حداقل یک راهی برای افغانستان داشته باشه
او فقط بره سکوت بکنه، بیا زندگی بکنه. اینا دعوت میکنن میگه بیا در کشور خود زندگی کو. زندگی به چی معنا؟ باید آدم دخیل باشه در همه قضاهای کشور خود. بخیر باشه. قانع صاحب د حل لار څه ده؟ اوس هم د روغې جوړې لپاره لاره شته او که نه ځینې خو جنګ غواړي، څه باید وشي؟ زه فکر کوم چې د طالبانو انحصار دا په هیڅ صورت د زغملو وړ نه ده. ما چې مخکې تاسو ته دغه وکوله خبره وکوله چې دا وطن کورنۍ جګړې ته ځي او دا کورنۍ جګړه یوه عیاشي نه ده چې د ولس لاره غوره کوي. یعنې دا د یوه عیاشۍ لاره نه ده، دا فقط د دې ولس مجبوري ده. دا خلک دی په قصداً مجبوره کوي چې راویې باسي. ډېره مننه قانع صاحب. له درې واړو میلمنو څخه په مننې سره دا وه د دریځ خپرونه. الله مو ولشه.